السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو هېوادوالو، دا جو کې ټول جوړ روغ خوښ خوشحاله ښاد آباد او سرلوړي اوسي. دوستانو، زموږ یو ورور پوښتنه کړې ده د غلجي او درانو په باره کې پوښتنه کړې ده چې غلجي او دراني څوک دي، د چا مربوط دي، په چا زامن دي، په چا اولاد دي. دوستانو، دا د پښتنو درې لوی ټبرونه چې د ټولو لوی ټبرونه دي، بیا نه پښتانه دوی څخه پیدا شوي دي. سربڼ نیکه دی، سربڼ چې د سربڼ په اولاده کې دا چې اوس د درانو په نوم یادېږي یا د زیرکو پنجپای په نوم یادېږي، دا د سربڼ په اولاده کې دي. دوم بیټ نیکه دی، کوم چې د غلجي یادېږي، د غلجي په نامه یادېږي، دا د بیټ نیکه په اولاده کې دي. او درېیمه لویه پښه چې د پښتنو ده، غرغښت نیکه. د غرغښت علیه رحمه په پښه کې بیا د کاکړو لوی ښاخ دی. زه به کوشش وکړم چې دا روایه په باره کې جلا جلا معلومات درکړم. اول به تاسو ته د سربڼ اولادې ووایم. سربڼ چې د قیس عبدالرشید زوی دی، د ده په اولادو کې چې بیا ترین دی، د ترین زوی ابدال دی، د ابدال زوی زیرک او پنجپای دی. د زیرک او پنجپای څخه بیا د زیرک زامن درې زامن وه، لکوزی، پپلزی، بارکزی، او د پنجپای زامن پنځه وه. خلک فکر کوي چې د پنجپای نوم نو پنځه زامنو په دې خاطر نوم پنجپای دی، یا د ده نوم پنجپای و. بیا الله پاک پنځه زامن ورکړل چې علیزی و، ساکزی و، نورزی و، ماکو و، خوګاڼی. دا ټول یو دي، خو د یو مادر ټول د یو نیکه زامن دي. د دې پلرونو بیا زیرک و پنجپای جلا شول. نو د دوی تر هغه وخته پورې چې کله احمدشاه بابا پر هندوستان باندې تاړاکونه ول، د هندوستان څخه پرله پسې کامیابۍ راوړې، دا خپلې پښې ته یې د در لقب ورکړي، د در یا د دراني یا د درې دران، دا لقب یې ورکړي. یعنې دا لقب دی، دا درانۍ نه قوم دی، نه د دراني څخه څوک پیدا شوی دی، نه د دراني څخه د درانۍ د چا څخه زېږېدلی دی. دا احمدشاه بابا چې کله دا پرله پسې فتوحات راوړل، نو بیا د خپلې پښې ته د درې دران لقب ورکړي یا درانۍ لقب ورکړي. نو هغه درې پښې چې د زیرک په اولاد کې دي، لکه بارکزی و، پپلزی و، الکوزی، دوی ځان ته دراني وایي. دا لقب هم احمدشاه بابا ورکړی دی. او هغه نور چې د پنجپای اولادونه دي، لکه علیزی و، نورزی، ساکزی، ماکوخ او ګاڼۍ، هغه د پنجپای په نامه اوس هم یادېږي. دوی پنځه وروڼه دي. دغه وخت ته احمدشاه بابا باندې د خپل قوم یو څه نیوکه هم وکړل چې د خپله پښه یې د نورو څخه جلا کړل، هغه یې د دران په لقب ونومول. د دغه در مخه چې احمدشاه بابا د خپلې پښې ته د دراني لقب ورکوي، هغه وخت تر هغه وخته پورې د زیرک او د پنجپای اولادونه لکه وروڼه داسې وو، یعنې هېڅ د دوی په مابین توپیر نه و. کله چې بیا دا لقب احمدشاه بابا ورکوي، نو بیا د دې څخه دغه د پنجپای اولاده په اصطلاح لږ جلا شول. مقصد درانۍ چې دی، درانۍ قوم نه دی، درانۍ یو لقب دی یا القاب دي چې احمدشاه بابا د خپلې پښې ته ورکړي دي. نو درانۍ د هېچ څخه نه دی پیدا شوی، نه د دراني څخه کوم اولاد شته. دغه درې پښې چې د پښتنو دي، دغه الکوزی، بارکزی او پپلزی، نو د دغو ته دراني ویل کېږي. دا لقب احمدشاه بابا ورکړی دی. دا هېڅکله په دغه پورې تړلي خلک نه دي، یعنې په چا څخه پیدا شوي نه دي. د غلجي قوم په باره کې ډېر روایتونه موجود دي. زما په فکر چې تر ټولو هغه موثق روایت دی، هغه په دې شکل دی. بیټ نیکه چې کله د خپلې قبیلې سره یو ځای ژوند کوي، نو د اکثره منطقه د دوی څخه د ښارصفا څخه لوړه، بیا د غزني دا علاقې د دوی په واک کې وې. په دغه وخت کې به دوی دلته خپله مالونه چراګاوې درلودلې. د بیټ نیکه په کور کې یو شهزاده راغلی و، دوی نه پېژندي چې دا څوک دی. هغه ډېر د شهزاده و، هوښیار سړی و، ډېر خواستې بچي پکښې کوه. نو د بیټ نیکه سره اول د شپون په حیث نوکر سو. کله چې بیا کرار د هغه هوښیاري و، لیاقت و څراقت بیټ نیکه ولیدی، نو بیا یې د کور ډېر مشرتوب ورکړي، په کور کې ډېر تصرفات ورکړل. د هلک ځوان و، په کور کې ګرځېدی،
د بیټ نیکه یو لور وه بیبي متو نومېدل بیبي متو. بیبي متو ډېره ښایسته ښکلې وه. نو کله بیا د هلک سره چې تار بندېدی د مور و پلار او د ټوله کورنۍ په پټ خو خلک هېڅوک نه دي په خبر د کورنۍ د دې تر مابینځ هغه خپل د عشقۍ روابط قایم وه. بیا چې پس له څه وخته یې مور خبرېږي په د نجلۍ پوهېږي چې نجلۍ عاشقه سوې ده یا د نجلۍ بڼه اوښتې ده یا د نجلۍ خواص اوښتي دي یا نجلۍ حمل اخیستی دي. په دغه وخت کې مور خبرېږي نو بیا نجلۍ کښېنوي بیبي متو کښېنوي د بیبي متو څخه پوښتنه کوي چې اصلي کیسه څه شي ده پېښه څه شي ده څه در سوي دي دا ولې په داسې حالت کې نو بیا هغه د مجبوریته دا ټول حال ورته وایي ټوله کیسه ورته کوي چې داسې د دغه هلک سره چې د زموږ ستاسې په کور کې دی د ده سره زما عاشقي و یارانه ده نو زما هم خوښ شو زه د ده خوښ شوم د ده سره مو دغه یارانه ټینګه شوه نو دا پېښه د دغه څخه ده. خو بیا د بیبي متو مور بیټ نیکه په دې موضوع خبروي. بیټ نیکه ته وایي چې نجلۍ ته داسې ورپېښه ده دغسې مشکل پېښ دی په دا کورنۍ کې. بیټ نیکه نو د خپل پردې په خاطر چې خپل پرده هم وکړي او دا راز ونه پاشل سي نو بیا هلک راغواړي کور ته د هغه څخه پوښتنه کوي چې هلکه ته څوک یې. موضوع خو معلومه ده چې دغه څخه انکار نسي کېدی چې دی هم انکار سي یا نجلۍ انکار سي هغه پېښه خو د ده څخه ده. نو بیا ده څه پوښتنه کوي بیا دغه وخت دی ورته وایي چې زه د غور د شهزادګانو څخه یم په دغه وجه د هغه ځای راغلی یم دلته مې ستا په کور کې پناه اخیستې ده. یعنې د هلک د ډېر لوړې کورنۍ څخه دی د ډېرې غټې کورنۍ څخه دی چې د غور شهزادګان وه هغه وخت چې په غور کې هغه بادشاهي موجود و دی د هغو مربوط څوک و نو هلته د ځینو مشکلاتو یا د خپلو بدۍ په خاطر راغلی و د بیټ نیکه په کور کې پناه اخیستې وه. بیټ نیکه کله ده ته وایي که رښتیا ته واقعي د غور د شهزادګانو څخه وې نو بیا زه تا بخښم او که ته یو پردی ایله سړی وې راغلی وې زموږ په کور کې د بدنامي واړول نو بیا به تا وژنه. نو دی نظربنده ساتي یو بل کاسټ چې د کاغ دوړ په نامه دی کاغ دوړ دا د ده نوم دی دا اصلي غور ته چې ته به د ده معلومات راوړې چې آیا دا سړی رښتیا د غور د شهزادګانو څخه دی او که نه دی نو بیا به د ده په باره کې ته معلومات راوړې. خو بالاخره کاغ دوړ ځي د میاشتې مزل وروسته 2 مزل وروسته بېرته هلته ځي غور ته په غور کې معلومات کوي د ده نوم شاه حسین دی یا شاه حسین غوري په نامه دی په هغه وخت کې د هلک. نو بیا هغه ورته وایي و چې دا د غور د شهزادګانو څخه دی یو څه عمر څخه کېږي چې ورک دی نو بیا دی معلومات هم ورکوي چې هغه هلته د بیټ نیکه په کور کې اوسېږي نو ډېر د لوړې کورنۍ څخه د څوک یې د شاه حسین غوري. په دغه وخت کې چې دی کله راځي پر ځای د دې چې بیټ نیکه ته اول راوړي اول راځي د شاه حسین ته راځي. شاه حسین ته وایي که ته زما یو شرط منې نو زه به ستا دپاره بیټ نیکه ته اول ورکړم او که مې شرط منې او که مې شرط نه منې نو بیا زه ستا په باره کې بل لکه معلومات ورکوم. نو هغه ورته وایي شرط یې راته وایه. نو دی ورته وایي زما یو لور ده د مهي په نامه ده دا مهي به هم ته په نکاح کوې ولې ته ډېر د لوړې کورنۍ څخه یې نو بیا زه ستا سم بیټ نیکه ته وایم. خو بالاخره هغه شرط د مهي ده هم دی مني مهي شرط ورسره ومني نو هغه چې کله بیټ نیکه ته راسي نو بیا ورته وایي چې دا واقعي د غور د شهزادګانو څخه ډېر د یو لوړې کورنۍ څوک دی او نو بیټ نیکه په دې خبرې په دې اورېدو سره ډېر خوشحاله شو نو بیا خپلې د لور بیبي متو نکاح د ده سره وتړي دې دواړو سره وصل کړي او کور کول یې کړي. نو هغه اولاد چې د بیبي متو څخه پیدا سي پر دغه نوم د غلجي کښېږي غلجی غلزی غرزی هر څه چې بولي خو دغه کیسه ده تر دغه اندازې پورې ده چې څونې به واقعیت یې څونې به تاسې پوهېږئ وروڼه د تاریخ چې دی 100% پر دې باندې نو څوک ګواهي ورکولی شي د واقعي نه څونې خو تاریخونو مطالعه کې کولی شي چې سړی هغه تر یو اندازې پورې یو څوک هغه خپله یو څه حقیقت را ایستلی شي. نو د غلجی د دغه وخت څخه د دغه هلک نوم څه هغه اول اولاد چې د شاه حسین د بیبي متو څخه پیدا سو د دې نوم غلجی سو چې بیا غلجي بیا ډېر ټیټ کړی دی بیخي ډېر اولادونه لري ډېر غټه طایفه ده. کله چې کاغ دوړ خپله لور شاه حسین ته په نکاح ورکړله مهي په نامه مهي د مهي څخه بیا 2 زامن پیدا سول چې دوتاڼۍ او نیازۍ وه دا بیا د شاه حسین د هغې معنی څخه دي هغه غلجۍ خو د بیبي متو څخه و دوتاڼۍ او نیازۍ بیا د مهي څخه پیدا سوله.
نو دغه یو مختصر معلومات په دغه غلجیو په مورد کې موږ د ورور چې پوښتنه کړې وه بیا ما دا د تاسو ته دغه معلومات وړاندې کړل او خدای دې وکړي چې تاسې د توجه وړ ګرځېدلي ډېره مننه